راپورونه وایي چې ټرمپ د 2025 کال د سپتمبر په 13 پاکستان ته سفر کوي. د ګڼو نړیوالو رسنیو او معتبرو سرچینو لخوا دا خبر تایید شوې ده. رویټرز خبري اژانس ورکړی دی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه کیږي چې د سپتمبر په میاشت کې پاکستان ته سفر وکړي او دا راپور د پاکستان د چینلونو نه هم خپور شوی دی چې ټرمپ په پاکستان ته سفر کوي. د جیو نیوز، سمال ټي وي، د نیوز انټرنیشنل او نورو محلي رسنیو په ګډه د جولای 13 نیټه ټاکلې ده. د پاکستان حکومت سرچینې ویلي دي چې ټرمپ د سپتمبر په 13 پاکستان ته راځي. بل راپور د اسلام آباد پوسټ او میټیز ګلوبل له لارې پکې دا ویل شوي دي چې دا سفر به رسمي وي او لوړپوړي لیدنه به پکې شامله وي. خو څو دقیقې له مخه جیو نیوز دا انکار وکړی چې ټرمپ په پاکستان ته نه بلکې برطانیه ته سفر کوي. همداراز تر اوسه پورې د امریکې د کورنیو چارو وزارت دا تایید نه دی کړی چې ټرمپ په پاکستان ته سفر کوي. بلې خواته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني لیکلی دی د افغانانو د ولسي حماسیت او د بریا لاروی او د وروستیو لسیزو منلی شاعر مطیع الله تورا په ناڅاپي او بې وخته مړینه باندې غمجن سوم. کورنۍ، ملګرو او ادب مینوالو ته یې تسلیت وړاندې کوم او هغه فقید ته چې د فقیرۍ کې ستر شو د فاید او منل شو د پاک الله جل جلاله درشل د بخښلې او مغفرت غوښتنه کوم. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.